فضیل ابن عیاض رحمه الله یو مشهور صوفي تیر شوی دی او ډېر غټ عالم تیر شوی دی، یو بزرګ انسان. هغه فرمایي وی د انسان د بدبختۍ 15 علامې دي، 15 نښې دي. دا 15 علامې چې په چا کې موجود دي نو دا انسان بدبخته دی. یو هغه فرمایي قسوة القلب، د چا چې زړه سخت کي، زړه سختوالی دې ته وایي چې انسان کله دا زړه خراب شي او زړه سخت شي نو بیا د هغه د الله نه هېرېږي، حتی ګناه نه ښکاري او نیکي ورته نیکي نه ښکارېږي. ډېر د دین نصیحتونه به ورته تکیه خو په هغه باندې هېڅ اثر نه کوي. نو یو دا چې کله د انسان زړه خراب شي نو دا انسان وایي بدبخته دی، زړه سخت شي. او دویم وجمود العین، د چا چې سترګې وچې شي سترګې نو دا انسان بدبخته دی. سترګې وچوالی دې ته وایي چې شرط هم د الله د یېرې نه نه جړېدلی انسان او د الله د یېرې نه جړا نه ورځي. دیني نصیحتونه اوري خو دا انسان د سر اډوله جړا ورځي نه. نو دا صفت وایي چې په چا کې موجود دا انسان بدبخته دی، وچوالی د سترګو. او درېیم هغه فرمایي وقلة الحیا، چا کې چې حیا کمه شي او حیا پکې کمه وي نو دا انسان بدبخته دی. ډېر دا ګناهګار انسان چې اکثر دا بې حیایي غټ غټ ګناهونه به کوي او د سره به ورته ځان بدې نه ښکاري او د سره به پرې شرمېږي نه. زیناګانې به کوي، غلاګانې به کوي، د فسق و فجور په مجلس کې به ناست او د سره به دله دا سوچ هم نه ورځي چې زما خواته خل ناست دی یا ما مسلمانان ویني، د سره به شرمېږي نه. نو درېیم صفت چې په چا کې دا پیدا شي دا کموالی د حیا نو دا انسان بدبخته دی. او څلورم هغه فرمایي یو حرص علی الدنیا، حرص په دنیا باندې. چا چې د دنیا سره حرص شروع کړي، حرص دنیا دی ته وایي چې یو انسان 10 روپۍ وګټي وي یاره چې 20 مې ګټلې وې، او چې 20 وګټي وي یاره 50 مې ګټلې وې. یو ګاډی والي وي یاره چې 2 ګاډي مې اخیستې وې، 2 ګاډي چې والي وي یاره چې 4 ګاډي مې وې. او دا د یو بل حدیث نه هم ثابته ده. الله تعالی فرمایي حدیث قدسي دی، وایي بني آدم له که زه دا یوه کنده د سرو ډکه ورکړم نو بیا به وایي چې یاره 2 مې وې، او که 2 ورکړم وایي به چې 4 مې وې. لا یملأ فم ابن آدم الا التراب، د بني آدم خوله نه ډکوي مګر خاورې ډکوي. خاورې بني آدم نور په هېڅ نه مړېږي مګر خاورو باندې به مړ شي چې کله انسان مړ شي. او 5مه علامه د بدبختۍ دا ده وطول العمل، اوږده امیدونه کول، اوږده امیدونه. سږ کال به دا کوم او کال له به دغه کوم او بل کال له به دا کوم او بیا به زوی له واده کوم او بیا به کور جوړم. دا اوږده امیدونه دا کیدای شي د انسان په دې کال کې مړ شي خو امیدونه د دې نه سیوای د یو کال نه د زمانو امیدونه کوي، یاره دا به کوم او دا به کومه. دا 15 علامې هغه فرمایي چې دا په چا کې موجودې شي دا انسان بدبخته دی. او داسې یو څو علامې نورې دي چې هغه رسول الله وسلم په حدیث کې راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په روایت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 4 من السعاده، 4 نښې داسې دي چې هغه د نیکبختۍ دي. خو د دې نیکبختۍ نه مراد نیکبختي د دنیا ده، یعنې دا 4 کارونه چې په چا کې موجود شي دا انسان په دنیا کې یو قسمه نیکبخته دی. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة الصالحه، چاله چې الله پاک نیکه ښځه ورکړي، دینداره ښځه، نو دا سړی نیکبخته دی. او دویم والمسکن الواسع، چاله چې الله پاک پراخه کور ورکړي په دنیا کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان په دنیا کې نیکبخته دی. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والجار الصالح، چاله چې یو نیک او پاک ګاونډي الله چاله ورکړي نو دا انسان نیکبخته دی په دنیا کې. او څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والمرکب الحنئ، مزیداره سوارلي چې الله چاله ورکړي، ګاډی ورکړي، اسوله ورکړي، نو دا انسان چې دی دا نیکبخته دی. خو د دنیا نیکبخته دی. خو د دې حدیث مقصد دا دی چې دا کارونه چاله الله پاک په دنیا کې ورکړي دا انسان په آخرت کې هم نیکبخته کېدلی شي. ځکه چې د سړي نیکه ښځه دا هم د انسان سره په دین کې مرسته کوي، دارنګې پراخه کور دی، برابر به عبادت ته جوړ دی، دارنګې ښکلی ګاونډي دی، د هغه سره به تا سره به ښه اصولو باندې ژوند تېروي، ته به ورسره په ښه اصولو ژوند تېروي. او 4 نبی علیه السلام یو 4 من الشقاوه، 4 نښې داسې دي چې هغه د بدبختۍ دي. نبی علیه السلام 4 کارونه داسې دي چې هغه په چا کې نو دا سړی په دنیا کې یو قسمه بدبخته دی. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة السوء، بد اخلاقه، بد مزاج او ناکاره زنانه ښځه چې چا نصیب شي دا انسان بدبخته دی. او دویم نبی علیه السلام والجار السوء، ناکاره ګاونډي چې د چا نصیب شي نو دا انسان چې دی دا بدبخته دی. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې والبیت الضیق، چاله چې تنګ کور الله ورکړي، والمسکن الضیق، تنګ کور چې چاله الله ورکړي دا انسان بدبخته دی په دنیا کې.
او څلورم نبی علیه السلام فرمایي چاله چې الله پاک بیکاره سورلي ورکي خو دا بدبختي دی کبي چې په حدیث کې په اخره کې ذکر شوي د دې نیکبختو دارنګې بدبختو نه مراد د دنیا او دارنګې د دنیا نیکبختۍ او دارنګې بدبختۍ مراد دي